بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رازو لفظ لا تأمنا تلفظ بسنگ کیږي. په قرآن کریم کې یو لفظ ده، سورة یوسف کې ده کنه. سورة یوسف راواړو یو ځل قرآن شریفونو خلاص کړئ چې بیا ور باندې پوه شو. لفظ لا تأمنا څنګه ویل کیږي؟ د امام حفص رحمه الله په روایت سره د دې لفظ یا د دې کلمې تلفظ باید داسې وشي، طریقه درته ښیي. په لفظ لا تأمنا کې چې کوم نون مشدد دی، لا تأمن د قانون درته یادوي. په لفظ لا تأمنا کې چې کوم نون مشدد دی، د تشدید د وجې نه به اول ساکن لوستلی کېږي او بیا به متحرک. ځکه همدا اوس موږ وویلې چې هر مشدد حرف څو ځلې ویلی کېږي؟ 2 ځلې. یو ځل ساکن ویلی کېږي د ماقبل حرکت سره جنګیږي، او دوهم ځل د خپل حرکت مطابق ویلی کېږي. د همغې قانون په اساس به لفظ لا تأمنا کې چې کوم نون ده، تأمن دا درته یادوي. تأمن ځای هم پیدا که. سورة یوسف څو نمبر آیت ده؟ 11 نمبر آیت. صحیح شو؟ وایي دغه کلمه کې لا تأمن دا نون چې دی اول خو به ساکن وایه او دویم به بیا متحرک وایه. کوم وخت چې اول حالت ساکن ویو، ساکن لوستلو په وخت کې دواړو شونډې به هم راغونډوو او ورسره به د یو الف په اندازه غونه هم کوو. د تشدید په حالت کې، اول حالت کې چې کله ویو څه شی به کوو؟ 2 کاره به کوو. هم به ورسره شونډې راغونډوو او هم به ورسره غونه کوو. کله چې د نون دوهم حالت ته ځو، د متحرک حالت ته ځو، زموږ او ستاسو په شونډو کې باید هیڅ قسم د غونډېدو اثر پکې موجود نه وي. واضحه شو خبره؟ بیا یې واورئ. لفظ لا تأمنا کې چې کوم نون ده دا 2 ځلې ویلی کېږي. یو ځل باندې مخکې حرف سره او بل ځلې ځان ته. دغه اول حالت چې کله دا ساکن حالت ویو، اول حالت کې چې کله جنګوو، په دغه وخت به 2 کاره ورسره کوو. یو به ورسره غونه کوو. غونه ولې کوو؟ مشدد ده، دا خو واضحه ده، دا خو ملوسته ده. اضافي کار پکې دا ده چې انضمام شفتین، ورسره به شونډې م راوباسي او دې ته ویل کېږي اشمام. چې ویل کېږي یعنی یو لنډ جواب دا چې لفظ لا تأمنا څنګه ویلی کېږي؟ اشمام سره ویلی کېږي. اشمام څه ته وایي؟ اشمام دې ته وایي چې کله هغه نون وایې، کله چې دغه نون ته وایې، دغه نون کې به شونډې راغونډ کړي او د یو الف په اندازه غونه ورسره هم وکړي. کله چې د نون دوهم حالت ته ځي نو په هغه صورت کې بیا شونډې باید بیرته عادي حالت ته راشي. لا تأمن، موږ خو لا تأمنا وایو که نه، نن نه پس به داسې نه وایي. لا تأمنا، لا تأمنا. نه چې کوې دا دویم حالت، شونډې باید بیرته عادي حالت ته راغلي. واضح شوه؟ لا تأمن، من دې که من د غونې سره به شونډې شروع کړي، هم به غونه وشي او هم به شونډې راوځي. د غونې اندازه چې پوره شوله، د غونې اندازه، نو به شونډې دې بس عادي حالت ته راوله. لا تأمنا، لا تأمنا، منا منا، لا تأمنا. صحیح شو؟ دا کلمه کې خبرې ډېرې دي. اصل کې دا لا تأمنونا دی، دلته اصل کې دا لا تأمنونا، دا نون په بل کې مدغم شوی ده او دا ځکه کې دلته ادغام شوی ده، نو غونه باقي په خپل ځای باندې پاتې ده. صحیح شو؟ نو د اشمام سره څه کېږي؟ ادا کېږي چې یو څوک په دې باندې پوه شي دلته خو څه چل ده په دې کې، یو څوک خاخ ده د ټکي کې. صحیح شو؟ اشمام سره ادا کېږي. دا د امام حفص رحمه الله د دغه کلمې تلفظ ده.
ځکه زموږ استاد دا قواعد ټول د امام حفص رحم الله په هغه باندې روان دي. دا کتابونه چې موږ وایو لکه څنګه چې فقه کې موږ ما تاسو مخکې ویل چې فقه کې چې کوم موږ مذاهب لرو د هر مسلې دپاره په قرات کې مدغسې لرو. زموږ د قرات امام څوک ده؟ امام حفص رحمه الله. واضحه شوله خبره؟ لفظ لا تأمنا به د اشمام سره وایو. خو اشمام څنګه کیږي؟ اشمام داسې کیږي چې دغه نون چې مشدد ده دغه چې کله موږ وایو د مشدد په وخت به هم غونه کوو هم به شونډې راوباسو. چې کله د نون دوهم حالت راځي شونډې به بیرته عادي حالت ته راغلي. لا تأمنا على یوسف. همداسې ده که نه ورپسې؟ نه. ښه لیکن هر حال کې چې نون هر کله چې نون دوهم حالت یعنی متحرک ویو نو باید په شونډو کې د ګولوالې اثر بالکل نه وي. دې حالات او تلفظ ته څه ویل کېږي؟ اشمام ویل کېږي. نو لفظ لا تأمنا باید اشمام سره ولوستل شي. دا قضیه هم دلته خلاصه شوه. اوس د امام حفص رحمه الله په نزد باندې په قرآن مجید کې یو څو کلمې دي چې صاد او سین دواړو سره لیکل شوی وي. سین لیکل شوی په سر صاد یا صاد لیکل شوی په سر سین. تاسو به لیدلی وي خو اکثر ځایونو کې صاد وي په سر سین لیکل شوی وي. دغه کلماتو تلفظ به څنګه کیږي؟ او دغسې کلمې څو دي؟ نن دا خبر واضحه کوو. دغسې کلمې په قرآن مجید کې څلور دي چې په نفس کلمه کې صاد ده خو صاد په سر باندې وړوکی غوندې سین لیکل شوی. نو داسې کلمې په قرآن مجید کې څلور دي. څو دي؟ څلور. دغه څلور کلمات یو په سورت بقره کې ده، سورت بقره، او بل په سورت اعراف کې ده، او دریم په سورت طور کې ده، او څلورم په سورت غاشیه کې ده. آیات نمبرونه مې هم دلته ورکړي انشاءالله. چې سورت بقره کې 245، سورت اعراف کې 9 او سورت طور کې 30 نمبر آیات ده، او سورت غاشیه کې 22 نمبر آیات ده. دغه کلماتو کې اولنی او دوهم، اول او دوهم، اول کوم ځای کې ده؟ سورت بقره، او دوهم په سورت اعراف کې. دغه دواړه کلمې د امام حفص رحمه الله په نسبت باندې سین ویل پکار دي. صحیح شو؟ اول او دوهم یبسطو بسطتن، دا کلمې دي. یو په سورت بقره کې ده او بل په سورت اعراف کې. آیاتونه مې درته وویلې. دغه دواړه کلمې د امام حفص رحم الله وایي چې دا لیکل شوي په صاد سره دي، خو د معنا په لحاظ سره به تاسو دا چې سره وایي؟ سین سره وایي. په دریمه کلمه کې چې هغه په سورت طور کې ده، سین او صاد دواړه ویل جایز دي. قاری صاحب، سین او صاد دواړه ویل جایز دي. سورت طور والا، سورت طور کې 30 نمبر آیات کې ده، او سورت غاشیه چې په آخر کې ده ټولو کې، نو هغې کې صرف او صرف صاد ویل جایز دي. صحیح شو؟ څلور کلمې وي خو د څلور واړو تلفظ چې دی نو جدا جدا شو، یعنی بلکې په درې شول. اولنۍ دوه کې سین جایز، سورت طور کې چې دی نو سین او صاد دواړه جایز، او په سورت غاشیه کې صرف صاد جایز. دغه څلور واړه کلمې به په دغه شکل باندې تلفظ کیږي، ځکه چې زموږ استاسو امام رحمه الله طریقه همدا ښودلې ده چې دا کلمات باید دغسې څنګه شي؟ تلفظ شي. واضحه شو انشاءالله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.